حضرت انس بن مالک رضی الله عنه. حضرت انس بن مالک بن نضر د انصارو د خزرج قبیلې د بنو نجار کورنۍ ته منسوب او د عمر په اته کلنۍ کې د توحید مبارکه کلمه په ژبه جاری شوې وه. پلار یې متاسفانه په خپل جاهلي مسلک مړ شوی و، خو د هغې مور حضرت ام سلیم رضی الله عنه له نبوي هجرت نه د مخه د اسلام په مقدس دین مشرفه شوې وه. ورسره د حضرت انس رضی الله عنه تره انس بن نضر، خاله ام حرام رضی الله تعالی عنه او ماما حضرت حرام بن ملحان رضی الله تعالی عنه هم د ایمان د دولت خاوندان شول. کله چې د فخر کائنات صلی الله علیه وسلم د هجرت په وسیله په یثرب باندې سمسور پسرلی راغی او په ګوټ ګوټ کې د اسلام د عطر خوشبويي خوره شوه، په همدې وختو کې یوه ورځ یوه پتمنه بیبي په داسې حال کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور ته ورغله چې 9 کلن ښکلی هلک هم ورسره و. عرض یې وکړ: یا رسول الله، مور او پلار مې در نظر شه، دا زما د زړه ټوټه ده، تا ته یې د نذرانې په ډول وړاندې کوم، هیله ده د خپل خدمت لپاره یې قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د اخلاص په ولولو شاباسي وویله، د هلک په تندي د مهربانۍ لاس راښکود، د خیر او برکت دعا یې ورته وکړه او د هغې پتمنې بیبي له غوښتنې سره یې سم یې د خپل رحمت مورود وګرځاوه. الله الله، څومره لوړ مقام دی دا چې څوک د سرور کونین صلی الله علیه وسلم خدمتګار شي. حضرت انس رضی الله عنه د همدې لوړ مقام په برکت سره له دې چې د امر په لحاظ کشر و، خو د فضیلت په لحاظ د مشرانو صحابو په صف کې ځای ونیو. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه پرله پسې تر 10 کلونو پورې د دواړو جهانونو د سردار صلی الله علیه وسلم د خدمت له سعادت نه برخوردار و او په دې دومره اوږده موده کې د رحمت العالمین صلی الله علیه وسلم د شفقت وریځ ورباندې خوره وه او د رحمت باران پرې ورېده. د خپل بادار د خدمت لپاره حضرت انس رضی الله تعالی عنه داسې مهالویش جوړ کړی و چې د سهار له سپېده داغ نه مخکې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کور ته ورتله، غرمه به د لږ شیبې لپاره بیرته خپل کور ته راتله، ماسپښین به بیا په خدمت کې حاضر و او کله ناکله به د شپې تر ناوخته پورې پاتې کېده. په دې دومره اوږده موده کې کله هم داسې پیښه نه شوه چې د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم په تندي کې د انس رضی الله عنه په نسبت ګونځه پیدا شوې وي. د بهقي او په صحیح بخاري کې په خپله له حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی چې ما 10 کاله د خپل پیشوا صلی الله علیه وسلم په خدمت کې تیر کړل، خو کله هم داسې پیښه نه شوه چې پر ما د غصه شوی وي، ان تر دې پورې چې کله ناکله له ما څخه کار وران شوی وي بیا یې هم ملامتي نه ده راباندې اچولې. د کورنۍ کوم غړي به که د کار په ورانېدو څه وویل نو فرمایل به یې هېڅ مه وایي، که دا زیان مقدر نه وای هېڅکله به نه ورسېدلی. په مسند احمد بن حنبل کې راغلی دي چې یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت انس رضی الله عنه په کوم کار پسې ولېږه، په لاره کې یو ځای کې ماشومان لوبېدل. حضرت انس رضی الله عنه د هغې نندارې ته ودرېدو، په دې کې څه وخت تیر شو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغې په لټه کې شو او تشریف یې راوړ. هلکانو چې له ورایه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو، انس ته یې وویل چې هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را روان دی. حضرت انس رضی الله عنه د دې پر ځای چې وتښتي په ډېر ادب سره ودرېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې راغی، د حضرت انس رضی الله عنه لاس یې ونیو، په مسکا سره یې ورته وویل چې ځه خپل کار پسې ولاړ شه. تر څو چې حضرت انس رضی الله عنه له خپل کار څخه بیرته نه و راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دیوال سیوري ته ناست و او د هغې لاره یې څارله. د حضرت انس رضی الله عنه ډېر ځنډ وتلی و. کله چې کور ته لاړ، د هغې مور صحابه بیبي ام سلیم رضی الله عنه ورڅخه د ځنډ پوښتنه وکړه. حضرت انس رضی الله عنه ځواب ورکړ: رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو کار پسې لیږلی وم. ام سلیم ورڅخه پوښتنه وکړه: څه کار و؟ ځواب یې ورکړ: ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې چاته یې مه وایه. حضرت ام سلیم ورته وویل: زویکه یې پام کوه چې هېڅکله یې چاته ونه وایې. حضرت انس رضی الله عنه هغه راز په ټول عمر کې افشا نه کړ. څومره چې حضرت انس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت او نوکرۍ کې مخلص و، هغومره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورسره مینه وه. انس رضی الله عنه ته به زویکۍ یا انس نارې وهلې او تل به یې د هغې په سر باندې د مینې لاس راښکود او د هغې روزنې ته یې خاصه پاملرنه وه. په ترمذي شریف کې له حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی چې یو ځل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل: ای زما وړوکې زویکیه، ډېر کوشش کوه تر څو چې دې وس وي چې خپله شپه ورځ داسې تېره کړې چې د چا په نسبت دې په زړه کې تاوتریخوالی نه وي. دا زما سنت دی، د چا چې زما له سنتو سره مینه وي د هغې له ما سره مینه ده، او د چا چې له ما سره مینه وي هغه به له ما سره په جنت کې یو ځای وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله ناکله له حضرت انس رضی الله عنه سره د خوشطبۍ خبرې کولې،
یو ځل یې حضرت انس رضی الله عنه ته وفرمایل یا ذوی الذنین، یعنی ای د دوه غوږونو خاونده. یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت ام سلیم رضی الله عنها کور ته تشریف یووړ. هغه پیشنهاد وکړ یا رسول الله سلام زما زوی کې انس ته دعا وکړه. رسول الله سلام اوږده دعا ورته وکړه او په پای کې ورته وفرمایل ای خدایه د ده مال او اولاد زیات کړي او جنت ته یې داخل کړي. د همدې دعا په برکت و چې حضرت انس رضی الله عنه تر ټولو انصارو زیات شتمن و او دومره اولادونه یې لرل چې د وفات په وخت کې د هغې د زامنو او نورو لمسیانو شمېر له 100 تنو څخه زیات و. د حق او باطل د لومړۍ معرکې یعنې د بدر د غزا په وخت کې د حضرت انس رضی الله عنه عمر د 12 کلونو و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جنگ کې د شریکېدو لپاره د 15 کلنۍ عمر شرط کړی و. د دې شرط د نشتوالي سره سره بیا هم حضرت انس رضی الله عنه په میدان کې موجود او د خپل پیشوا په خدمت کې مصروف و. د احد په غزا کې هم حضرت انس رضی الله عنه ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرتیا په نصیب وه، اگر که د عمر هغه معیار ته نه و رسېدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ کې د ګډون کولو لپاره شرط کړی و. حضرت انس رضی الله عنه د احزاب په غزا کې، په بیت الرضوان په غزوه خیبر، په عمرة القضا د مکې د فتح په سفر کې، د حنین، طایف او تبوک په جنگونو او د حجة الوداع په سفر کې له سرور کائنات صلی الله علیه وسلم سره ملګری و. په 11 هجري کال کې چې کله سرور کائنات صلی الله علیه وسلم له دې فاني دنیا نه سفر وکړ، پر حضرت انس رضی الله عنه باندې غرونه غرونه غمونه راغلل. په ترمذي شریف کې له حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت دی چې وایي په کومه ورځ چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدینې ته داخل شو نو ټوله مدینه ځلېدله، او په کومه ورځ چې وفات شو نو ټوله مدینه توره تیاره وه. موږ له د هغې د مزار له دوړو څخه لاسونه نه وو څنډلي چې د خپلو زړونو په کیفیت کې مو تغییر وموند. له رحلت نه وروسته چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفه وټاکل شو، حضرت انس رضی الله عنه په پوره اخلاص له هغې سره بیعت وکړ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضرت عمر رضی الله عنه په مشوره د زیات اهلیت او کفایت لرلو له امله حضرت انس رضی الله عنه د بحرین والی وټاکو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې حضرت انس رضی الله عنه په زیات شمیر اسلامي جهادونو کې شریک و. نه یوازې د جهاد یو غښتلی سپاهي و، بلکې د علم او فضیلت د اسمان یو ځلېدونکی ستوری هم و. د حدیثو د روایت په اعتبار سره د صحابهو په لومړي صف کې ځای لري او له هغې څخه 1286 حدیثونه روایت شوي دي. د حضرت رسول الله وسلم د خادم حضرت انس رضی الله عنه عمر په جهاد، د قرآن، سنت او فقهي علومو په تدریس، زهد او تقوا کې تیر شو. په پای کې په 93 هجري کې د 103 کالو په عمر په داسې حال کې له دې فاني دنیا نه رخصت شو چې په هغه وخت کې له ابوالطفیل رضی الله عنه نه پرته د ځمکې پر مخ بل صحابي ژوندی نه و. قطان بن مدرک کلابي رحمت الله علیه د جنازې لمونځ ادا کړ او بصرې ته نږدې په تبنومي ځای کې د هدایت د اسمان پر دغه ځلېدونکي ستوري باندې خاورې واړول شوې. أحب الوفي الأمين الأغر